الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې هر هلته ژبه په خپل موبایل کې محفوظه کړو، یعنې دا څنګه طریقه ده. دا ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم، په درناوي سره درته وایم. که زموږ چینل کې نه وایاست زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او حاله فعال نشان فعال باندې کلیک وکړئ، تر څو چې هره ویډیو موږ اپلوډوو د ستاسو پورې په وخت در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دې لپاره تاسو یو کیبورډ ته ضرورت لري چې زموږ ویډیو څوک په پیج باندې ګوري پلان دی په شاته لیکل ورکړل شوي دي، ارسانۍ سره ډاونلوډ او که څوک په یوټیوب باندې ګوري په یوټیوب باندې لیکل راغلي دي، ارسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا اوپن کړو نو تاسو به راشئ دلته بیا یو اپشن ده، د څلورم اپشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو ګورئ چې دا کې کانټینیو د خدای مو ژبې دی، وګورئ دوستانو سټایلیشنل آی ډی هم په دغه باندې جوړیږي. دوستانو وګورئ دوستانو دا سټایلیشنل آی ډی په جوړیږي. نو وګورئ دوستانو چې دا د خدای ژبې پکې محفوظې دي. نو زه راخلم یوه دا راخلم دا راخلم دا راخلم. دوستانو دري پښتو پړسي په هر خلته چینایي ژبه په دا هغه کې کنټینیو ده. نو بیا به کله مو چې دا راواخیسته بیا به دا اپشن باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو کله مو چې دا راوسته بیا به دا اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دا باندې کلیک وکړو بیا دا اپشن باندې به کلیک وکړئ ورسره وکړئ. چې کله مو په دا اپشن باندې کلیک سره وکړو تاسو ګورئ چې انټرنیټ ته ننوت بیا به دا اپشن وکړئ. کله مو چې کنټینیو کړو دا اپشن باندې به کلیک ورسره وکړئ. نو تر زم سټایلیشنل آی ډی څنګه خلک جوړوي. نو ګورئ دوستانو تاسو به هم دومره په فیسبوک کې لیدلی وي چې سټایلیشنل آی ډی څنګه جوړیږي. دوستانو سټایلیشنل آی ډی په دا کیبورډ باندې جوړوي. وګورئ دا سټایلیشنل آی ډی په جوړیږي، هر هلته آی ډی چې وغواړي په دا کیبورډ باندې جوړیږي. نو زه راځم بله آی ډي تاسو ته ښه دوستانو بینام آی ډي په دا باندې جوړیږي. وګورئ دوستانو نام نه لري بینام آی ډي. دوستانو تاسو به لیدلی وي چې ډېر ډسکرپشن کې لینکونه ورکوي چې موږ څنګه تاسو کولی شو چې بینام آی ډي جوړ کړو. دوستانو دا بینام آی ډي جوړیږي. نو دوستانو دلته دري چینایي هر هلته 50,000 ژبې لري. دوستانو تاسو یې په ښایسته ډول باندې ورکولی شئ. نو دا وه زموږ ویډیو. که دا ویډیو مو خوښ شوي د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او کله یې ښکلی منوي در سره لایک کړئ، تر څو چې هره ورځ موږ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډوو. نو هیچ به هست حد دلا پما